سلامونه وخت مو په خیر په دې هیله چې روغ جوړ باسته. نن درته ملګرو داسې یو اپلیکیشن معرفي کوم چې څنګه کولی شو په فول ایچ ډي توګه خپلې ویډیوګانې د یوټیوب، فیسبوک او هر یو اپلیکیشن څخه ډاونلوډ کړئ. ښایسته او خوندوره طریقه تر پایه راسره پاتې شئ. په دغه اپلیکیشن کې سامان هم کوډ کولی شئ ملګرو. درته ښایم ټولې طریقې راشي ویډیو درته را ډاونلوډ کوم په دې اپلیکیشن باندې ملګرو. دغه د یوټیوب نه ویډیو زه را ډاونلوډ کوم. دغه ویډیو د ملګرو په دې ځای کلیک اخلم څنګه زه را ډاونلوډ کړم په ایزي توګه او په ملګرو تاسو یې کله را ډاونلوډ کړئ ډېر چټک را ډاونلوډ کړئ ملګرو. دلته به راشئ د شیر اپشن به کلیک واخلئ. دغه د شیر اپشن ملګرو دغې غشي باندې به کلیک واخلئ. دلته به تاسو ملګرو دغه اپلیکیشن له راشئ او دا به را ډاونلوډ کړئ. په اسانه توګه را ډاونلوډ کېږي ملګرو. په ایچ ډي توګه دغه اپلیکیشن ستاسو څخه راواوښتئ. دا به داسې کش کړئ وباسئ ملګرو او تاسو به دلته مور اپشن راشي تاسو ته. دغه مور اپشن باندې به تاسو کلیک واخلئ ملګرو. کله مو چې په دې مور اپشن کلیک واخیسته دلته به هغه اپلیکیشن تاسو ته راڅرګند شي ملګرو. دغه اپلیکیشن تاسو زما د ټیلیګرام چینل څخه ترلاسه کولی شئ. دا په پلی سټور کې نشته دی ملګرو. دغه د اپلیکیشن ملګرو دغه اپلیکیشن به ملګرو تاسو ته زما ټیلیګرام چینل کې میلاو شي او د ټیلیګرام چینل لینک به په دې ویډیو ډسکرپشن کې تاسو ته میلاو شي ملګرو. دغه سبب به تاسو ته راڅرګنده شي. تاسو پاسټ میوزیک کې دوه ډوله تر دغه ویډیو نه ایستلی شئ. که غواړئ چې دې ویډیو نه میوزیک وباسئ اواز ترې وباسئ به دغه دوه اوس باندې کلیک کړئ. که نه لاندې ویډیو باندې کلیک واخلئ ملګرو. پاس میوزیک دی لاندې ویډیو دی. څومره ام بي ویډیوګانې را ډاونلوډ کوئ څو ام بي دا ویډیو باید ایچ ډي که نه په دغې باندې به کلیک واخلئ ملګرو. دغه د ویډیو روانه شوه. پاس په سر کې ورته ولیکل په منډه کې 19% لاړه ملګرو. په دغې طریقې سره تاسو هر یو اپلیکیشن څخه دغه ملګرو سنیپ ټوب په نامه اپلیکیشن دی. دا به زما د ټیلیګرام چینل څخه را ډاونلوډ کړئ. کله مو چې را ډاونلوډ کړئ انسټال به کړئ دغه طریقه به پکې وکړئ. زه ملګرو ستاسو ته وښایم چې فیسبوک کې څنګه ویډیوګانې پکې را ډاونلوډ کړئ. دغه د فیسبوک ته زه راغلم او همدغه شیر اپشن غشي اپشن باندې به کلیک واخلئ ملګرو. کله مو چې په دې اپشن کلیک واخیسته ملګرو همدغې طریقه باندې لکه وخت مو چې ترسره کړه ملګرو. ویډیو را سره تر پایه ګورئ چې هغه طریقه هم درته وښیم چې څنګه دا تاسو په دې اپلیکیشن کې خپل مخفي سامان هم کوډ کړئ ملګرو. دا طریقه هم درته وښیم ملګرو. بیا راغلم دغه اپلیکیشن ماته راښکاره شو. په دې ډاونلوډ باندې په دې اپلیکیشن باندې کلیک واخله او دلته به په ډاونلوډ کې واخله. که میوزیک ترې وباسئ او که ایچ ډي کوالټۍ کې را ډاونلوډ کوئ همدغه طریقه ملګرو ترسره کړئ ملګرو. ما آینده بیا دغه 14% په منډه کې ورسېده. داسې ډېر تیز چټک اپلیکیشن دی ملګرو. اوس راځم همدې اپلیکیشن ته. تاسو ته دې اپلیکیشن کې وښایم چې څنګه دې کې تاسو خپل محافظتي سامان کوډ کړئ. خپل ډیټا پکې کوډ کړئ ملګرو. تاسو لینک هم را ډاونلوډ کولی شئ او په دغه ځای کې پیسټ کولی شئ. دا به تاسو ته ویډیو راوړي او ډاونلوډ یې کړئ ملګرو. اوس راځم ملګرو دغه ځای کې یوټیوب، میوزیک او نور اپشن تاسو لیدلی شئ. دغې سیټینګ باندې به کلیک واخلئ. دلته به راشئ ملګرو. دا ستاسو موبایل هم صفا کوي. ستاسو موبایل څخه وایرس هم لرې کوي ملګرو. ډېر ښایسته اپلیکیشن دی. خوندور اپلیکیشن دی. ګورئ ملګرو طریقې درته وښیم سټیپ بای سټیپ راسره پاتې شئ او زما یوټیوب حتما درسره لایک او سبسکرایب کړئ. ګورئ ملګرو ستاسو فایلونه چې دي کوم ځای کې وایرس هم صفا کوي موبایل ریفریش کوي ستاسو ملګرو او ورسره څنګه ټول اپلیکیشن چې تاسو موبایل کې لرئ هغه هم تاسو ته وښایي. اپ منیجر هم پکې دی. تاسو کولی شئ دې څخه خپلې اپلیکیشنې ختمې کړئ. کوم چې نه وي هغه تاسو کولی شئ دې څخه ختمه کړئ ملګرو. په خوندور اپلیکیشن دی. تر پایه راسره پاتې شئ. تاسو ته وښایم چې څنګه کوډ ورکړئ ملګرو. دغې برخې ته به راشئ. دې باندې مو چې کله کلیک واخیستل د به تاسو ته ویډیو، میوزیک او فوټو راوړي. په دغې لاک اپشن باندې به کلیک واخلئ. دلته چې تاسو کلیک واخیستئ دلته هم تاسو ته ویډیو، میوزیک او فوټو راوړي. هر یو پکې بندولی شئ. ویډیو هم پکې بندولی شئ، میوزیک هم پکې بندولی شئ، فوټو هم پکې بندولی شئ، عکسونه ملګرو. په دغې طریقه باندې کومه طریقه باندې تاسو کوډ دې ته ورکړئ ملګرو. را به شئ په دغې پاس کلوب نښان باندې به کلیک واخلئ. دلته مو چې کله کلیک واخیسته تاسو ته به ملګرو دغسې اپشن راښکاره شي. دا به تاسو شین ټیک کړئ ملګرو. دا هم چې کله خلاص کړل ته به تاسو نوی کوډ ورته ورکړئ. زه ورته یو کوډ ورکوم ملګرو. ګورئ بیا به تاسو کنفرم کوډ ورکړئ. تکرار به همغه کوډ تاسو ورکړئ. کله مو چې کوډ ملګرو ورکړئ دې کې تاسو کولی شئ چې ایمیل ادرس سره هم ویریفای کړئ. که نه غواړئ ملګرو سکیپ باندې کلیک واخلئ. کله مو چې په دې کلیک واخیسته په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. وروسته ملګرو دې ته تاسو پاسورډ هم چینج کولی شئ. چینج باندې به کلیک کړئ. دلته به هغه نوی پاسورډ ملګرو تاسو ورکړئ. نو ګوره په دغې طریقه باندې تاسو کولی شئ چې دغې کې خوندور کار ترسره کړئ ملګرو. که زما یوټیوب چینل کې نوي سئ حتما زما یوټیوب چینل سره لایک او سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې د الله په امان.